ډیرو خوږو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. نن هم بیا خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلاست. هیله کوم چې خپل درسونه لایک کړئ او د خپل نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او سبسکرایب هیر نه کړئ ترڅو ټول درسونه منظم ولیدای شئ. نن به هم بیا خپل نوی درس و بسم الله الرحمن الرحیم د موږ تاسو مبارکه کلمه څنګه چې موږ تاسو مسلمانان یو پیل کړو ترڅو موږ درس خزده شي. د موږ تاسو نوی درس 24م درس دی. یادم دی آفرین 29م درس دی. 29م او 28 په پښتو کې داسې لیکل کیږي. ښه ورته وګورئ او زده یې کړئ. او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. دا هم زده کړئ چې تاسو ته کارخانگی درکوم. 28م حرف د لام حرف دی. لام وګورئ څه رقم لیکل کیږي. ډیر آسانه شکل یې دی. ښه ورته ځیر شئ. لام حرف هم لکه د نورو حرفونو په شان درې غږه لري. لا، لې، لو. لا، لې، لو. په ځینو کلماتو کې د لا، په ځینو کلماتو کې د لې، په ځینو کې د لو غږ کړي. اوس به راشو وګورو چې ما لام په کومه کلمه کې درته انتخاب کړی او څنګه غږ کړي. لام لمر، لام لمر. لا غږ کړي. لمر. لمر د تاسو خوښیږي؟ وګورئ چې څومره یو ښایسته عکس دی. لمر ختلی او په اسمان کې څومره ښکلی معلومیږي. لام لمر، لام لمر. او دا لمر د لویدو په حالت کې دی، یعنی لمر ځي او بیا شپه راځي. ډیر ښه. اوس به بیا وګورو چې ما لام په کومه کلمه کې درته انتخاب کړی او څنګه غږ کړي. لام لیوه، لام لیوه. لی غږ کړي. په دې تصویر کې تاسو وګورئ دا لیوه دی. ډیر خطرناک وحشي حیوان دی چې خلک ترې ډاریږي، حیوانات ترې ډاریږي او دی که پسه یا وزه په ګیر ورشي خوري یې، او که انسانان هم په ګیر ورشي خوري یې، نو دا ډیر خطرناک حیوان دی. دا په غرو کې ژوند کړي. لام لیوه اهلي حیوان نه دی چې په کورونو کې خلک ساتي. دا وحشي حیوان دی. لام لیوه، لام لیوه. اوس به بیا راشو وګورو چې ما لام په کومه کلمه کې درته انتخاب کړی او څرنګه غږ کړي یا تلفظ کیږي. لام لاس. د لام سره الف رغلی. لا تلفظ شوی. لاس. په دې تصویر کې تاسو وګورئ د نارینه او یو هم د ښځینه عکس دی. حتما خپل خور ورور یو بل ته لاس ورکړی یا میرمن او میړه یو بل ته لاس ورکړی. لام لاس، لام لاس. دلته یو د نارینه لاس دی او د ښځینه. لام لاس، لام لاس. او اوس به بیا را بشو وګورو چې ما په کومه کلمه کې تاسو ته لام انتخاب کړی څنګه تلفظ کی. لام لور، لام لور. لو تلفظ کی. لور خو تاسو پیژنئ. لور د دو دپاره چې موږ تاسو غنم لو کړو یا اضافي نباتات کروندې نه باغوان غوڅ کړي او ایسته یې واچوي د منځه یې یوسي، نو په لور یې شکوي. په لور د لور سره یې د منځه وړي. لام لور، لام لور. اوس به راشو د لام ترانه به ولولو. وګورئ چې ما د څه شي دپاره ترانه درته جوړه کړې. لام لمر. 2 ځله به یې زه درته ولولم او بیا یې 2 ځله تاسې ولولئ. مر تودوخې ته تودیږو، په رڼا یې نه مړیږو. ټولو ژویو ته ضرور دی، مرختو ته خوشحالیږو. بیا یې هم درته لولم. لام لمر.
لمر تودوخې ته تودیږو، په رڼا یې نه مړیږو. ټولو ژویو ته ضرور دی، مرختو ته خوشحالیږو. ښه اوس یې تاسې را سره ولولئ. لمر تودوخې ته تودیږو، په رڼا یې نه مړیږو. ټولو ژویو ته ضرور دی، مرختو ته خوشحالیږو. ډېر ښه، یو ځل بیا یې هم ولولئ. لمر تودوخې ته تودیږو، په رڼا یې نه مړیږو. ټولو ژویو ته ضرور دی، مرختو ته خوشحالیږو. آفرین، ډېره ښه مو لوسته، ډېره ښه مو زده شوه. د لمر تودوخه او د لمر په خپله ډېرې ګټې لري، ویټامین ډي لري. د دې دپاره ما ترانه درته جوړه کړې. اوس نوبت راورسېد د کارخانګي. یوه صفحه د لام او یوه صفحه د 28 عدد نه ولیکئ په کتابچو کې. خپل مورجان پلارجان ته یې وښایاست چې کومه تېروتنه هم نه وي کړې. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.